حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې شیان دي چې انسان د هغه په واسطه سره د ایمان خوند ویني. لومړی هغه څوک چې الله تعالی او د هغه رسول تر ټولو شیانو ورته ګران وي. بل هغه کس چې د نورو سره مینه کوي او دا مینه یوازې د الله تعالی او د هغه د رسول په خاطر وي، یعنی د الله او د هغه د رسول د خوښۍ لپاره. او بل هغه کس چې تر مسلمان کېدلو وروسته کفر ته رجوع کول داسې بد ګڼي لکه په اور کې لوېدل بد ګڼي. نو دوستانو راځئ عبادات د الله او د رسول د خوښۍ لپاره وکړو. مینه او محبت او ورورګلوي د الله او د هغه د رسول د رضایت